ملا محمد یعقوب مجاهد چې د طالبانو د خوځښت بنسټګر ملا محمد عمر زوی او اوس مهال د طالبانو دفاع وزیر دی، د احمد مسعود او هغه ټول پخوانیو سیاستوال چې په بهر کې میشت دي د راستنېدو غوښتنه وکړه. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د طالبانو د خوځښت بنسټګر ملا محمد عمر زوی محمد یعقوب مجاهد چې اوس مهال د طالبانو دفاع وزیر یادیږي، له احمد مسعود او هغه پخوانیو افغان سیاستوالو څخه غوښتنه وکړه چې خپل هیواد ته راستون شي. هغه ویلي دغه پخوانی سیاستوال چې په مسکو کې غونډې ترسره کوي، نو له دې څخه مو هیله ده چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستانه شي. د طالبانو هغه کمیسیون رسما کار پیل کړ چې دندې بهر ته د تللي پخوانیو چارواکو او سیاستوالو افغانستان ته ستنېدو ته وهڅوي. د دې کمیسیون مشري د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد کوي او ویلي دي که هر هغه افغان سیاستوال چې افغانستان ته راستون شي، نو موږ ورته په پوره ضمانت سره دلته د امنیت ژمنه کوو، او ویلي دي چې د اړتیا وړ امتیازات هم ورته په نظر کې لرو. نو له دغه سیاستوالو څخه مو هیله ده چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستانه شي او له بې ځایه غونډو خبرو څخه د لاس واخلي. د حقیقت چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.